د قادیانیان دا پټ دي دونه پرای لیول باندې کار کوي موږ تباہ او برباد کو هغه عبدالله واحد قریشي چې دی هغه مفتي هغه اوس په جاز کې د اطلاع اعظم په پیایي کې هغه ډوډۍ موډۍ شی مې ورکی باقي شیزان کمپنی هغه کیچپ چې کم دي دا ورته دی دا کیچپ چې دی د شیزان کمپنی دی شیزان د قادیانیانو کمپنی ده صحیح سو دا قادیانیان دغه شان خرڅوي بیا راولاړي په دې کې مطلب الله رب العزت خو موږ ته ویلي ته په 100 روپۍ کې څو زکات ورکړي په لک روپۍ کې به څو ورکړي 2.5 زره قادیانیان په لک روپۍ کې 1000 روپۍ ورکړي د خپل قادیانیت لپاره پر موږ فرض زکات په لک کې 2.5 زره روپۍ دي دوی څو ورکړي دوی 10 پیسې چې دغه زور کوم دا خپل دین د خپل اسلام چې دی بولي نعوذ بالله صحیح سلو نو هغه سړی ویلی ول دا قادیانیان هم دغه مسلمانان لکه دیوبندیان چې مسلمانان دي صحیح سو دیوبندیان خو د الله رسول خاتم النبیین دي قادیانیان وایي چې نه دي خاتم النبیین نو وسته څه چم کوي ته څه چم کوي تا خو د مسلمانان کول خپل ځای د اسلام وایسته ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق د الله رسول فرمایي ته وکښنی نیکی ته په کم نظر مګوره قسم د چا سره ملاوي چې په پراخ تنت ملاوس عايزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی مسلم شریف حدیث دی د الله رسول فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا تاسو ونیکی ته که هم معمولی نیکی په کم نظر مګورئ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق که هم ته د یو مسلمان ورور سره ملاویږي په خندا ملاوسي په خوشحالي ملاوسي په پراخ تندي باندې ملاوسي عايزانو زموږ ژوند چې دی دا د ګناو سره ډېر مخامخ دی پر هر قدم لمش ګناوي کیږي پر هر قدم لمش خطاوي کیږي او پر هر قدم مج و ګناه او خطا ته مخامخ یو دا اوس را روانو پر دا روډ باندې هغه یو معذور سړی و هغه پر روډو چې د دې ژوند دی الوی پارسل ور سره ولو کچری ټولې کاغذان ټولې پر دا روډ باندې بيدي پر دا نالي پر غاړه بيدي داغو کپڑے به خډيري خیرنی داغو کخولې کداغو چوټي کداغو لباس کپڑے صدرې پټو به خډير خیرن ما دا صورت قتل ما ویلې ګوره دا سړی په ظاهر باندې کپڑے څونه خیرنی دي هر سړی ځان جن ګوري چې زه و څنګه ته ونه درېږم د زما څنګه ته ونه درېږي او زه د سره نږدې نه سم زما کپړې را خرابوي د کپړو بوی چې دی هغه چې په دې خبره زموږ د ټولو سره خلاص دی ما دا سوچ کوي ماول په باطن کې موږ ټول دغه سي ګناګار یو دای په ظاهر باندې کپړې خراب دي موږ په باطن کې د الله په دربار کې دغه خیرن یو پر هر قدم ګناه را څخه کیږي پر هر قدم غلطی را څخه کیږي پر هر قدم باندې خطا چې دا غره څخه کیږي وس هغه سړی په ظاهر باندې چې شدي خیرن دی هغه سړی په ظاهر باندې ګنده دی ما او تا په باطن کې دغه سي ګنده یو دا سړی ما او تا په خپل سترګو وینځ ما او تا سر باندې خلاص دی